ستړي مه شئ. اجاز شاهین یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله نه ټرمپ انتخابات ګټلي دي، نو ټیم په ټیم هغه د خپل پالیسي فریم ورک مخې ته راوړي او قسمه قسم پریس کانفرنسو کې هغه وړاندې کوي. نو نن سبا که موږ وګورو نو د ټرمپ ټوله د توجه مرکز هغه کینیډا ده، ګرینلینډ دی او پاناما کینال دی. نو راځئ چې وګورو چې څه وجه ده چې دغه علاقې، دغه ملکونه او دغه خاص ځایونه د ټرمپ د توجه مرکز دي. که په چینل باندې نوی چینل د ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا ستاسو په سپورټ او ستاسو په مینه باندې مخې ته روان دی. ټرمپ چې د کلي نه هم انتخابات ګټلي دي، نو هغه د خپلې پالیسو ټیم په ټیم باندې په پریس کانفرنسو کې هغه اعلانات کوي او بیانوي، مخې ته راوړي. دا اولنی ځل نه دی چې ټرمپ په کینیډا باندې بحث کوي یا په ګرینلینډ باندې بحث کوي، په پاناما کینال باندې بحث کوي. د دې نه مخکې په اولني ټرم کې هم په دغه علاقو باندې او د دې ځایونو په اهمیت باندې ټرمپ ټیم په ټیم باندې خبرې کړي دي. خو دا ځل ټرمپ لا اقتدار ترلاسه کړی نه دی، خو ډېر په اګریسیو موډ کې دی. نو اوله خو ګورو چې کینیډا کې څه داسې اهم وجه ده، داسې څه ریزنز دي چې هغه د ټرمپ توجه دغه ملک ته ګرځولې ده او ټرمپ دا غواړي چې دغه ملک د امریکې یو ریاست جوړ کړي. کینیډا د دنیا داسې یو مضبوطه په معاشي لیول باندې د ریسورسز په حواله سره او د رقبې په لحاظ سره دومره ډېر یو لوی ملک دی چې او بل د امریکې یو ګاونډي ملک دی. نو د هغې اهمیت د نورې دنیا دپاره که یو شانته دی، خو د امریکې دپاره بل شانته دی او امریکا د دې اهمیت چېرته هم نشي هېرولی. نو د ټول نه اهمه وجه دا ده چې د دې په منځ کې څومره ټریډ کیږي، نو هغه ډېر زیات دی. که تاسو وګورئ نو د دې اهمیت په تاسو ته دې نه اندازه وشي چې په دغه دواړو ملکونو په بارډر باندې د 2.7 بلین ډیلي دا ټریډ کیږي. د دې سره سره یعنې 4 لاک په دغه بارډر باندې خلک سروسز ورکوي، یعنې دومره خلک په دغه بارډر باندې اوړي راوړي او په ټریډ په حواله سره دغلته سروسز ورکوي. نو تاسو دې نه اندازه لګوئ چې په ډیلي بیس باندې دا څومره لوی سروسز ورکېږي، څومره ډېر لوی تجارت کېږي. د دې نه علاوه کینیډا داسې یو ملک دی چې انرژي ریچ ملک دی. نو څومره چې USA ته د انرژي ریسورسز ضرورت وي، هغه دا د کینیډا نه پوره کوي. نو د ټول نه اهمه وجه دا ده. بل کینیډا د امریکې سره په سیکیورټي په نیټو کومه دا و چې ګروپ دی په هغه کې هم شامل دی، ټیم په ټیم د یو بل سره ښه کمباین اپریشن کې هغه که دنیا په کومه خطه کې هم دیو سروسز هم ورکړي دي. بل انوایرمنټ په لحاظ سره هم دیو د یو بل سره کمباین ډېر کارونه کوي چې هغه دواړه ملکونه د یو بل نه نه دي جدا شوي او په یو بل باندې ډېر اثر هم دی. د دې نه علاوه د دې ډېر لوی بارډر دی چې د ټول نه اهم وجه د دې دا ده چې د دې اهمیت د دې نه هم زیات شوی دی چې هغه 8891 کیلومتر دی. نو داسې یو ګاونډي ملکونه چې هغه په دومره لیول باندې په ثقافتي لیول باندې هغه د ټریډ په بنا باندې هغه د یو بل سره د ایکسپورټ او امپورټ په بنا باندې چې دغه دواړه ملکونه د یو بل لوی ایکسپورټر او امپورټر دي، یعنې ټریډ پارټنر دي. خو هغو په منځ کې ټینشن جوړ شوی دی. نو دا د دواړو ملکونو دپاره د نقصان سبب دی. خو دغه ملکونه د یو بل لپاره اهم هم د دې وجونه دي. راځو د دې نه بعد ګرینلینډ ته چې ګرینلینډ څه وجوهات دي چې ټرمپ په ګرینلینډ باندې هم خبرې کوي او دغه هم د امریکې حصه جوړول غواړي. ګرینلینډ په داسې یو علاقه کې شامل دی چې د هغې سټریټیجیک اهمیت ډېر زیات دی. ګرینلینډ که کرنټلی موږ وګورو د ډنمارک تحت یو علاقه ده چې ډېر لویه جزیره هم ده او د ډنمارک ګورنمنټ ده د خپل انډر کنټرول او د هغې تحت یو آزاد ایریا دی چې خپل یو ګورنمنټ دی. دغه هم که موږ وګورو نو ټول کال د واورې نه یو ډکه علاقه ډېره کمه آبادي ده او د دې سره سره
البته په دې کې معدنیات ډېر زیات دي. نو د دې نه علاوه که موږ وګورو دا په داسې ایریا باندې واقع ده چې د هغې یو سایډ ته یورپ دی، بل سایډ ته یې امریکا ده او بل سایډ ته یې رشیا ده. نو داسې په سټریټیژیک پوینټ باندې دا واقع ده چې دغه ټولې علاقې دې کنټرول کېږي هم. د دې سره سره په دغه ګرینلینډ کې د دې نه مخکې د امریکې یو فوجي ډېره لویه اډه موجود هم ده. خو اگر چې ګرینلینډ په جیوګرافیکل لیول باندې د امریکن کانټیننټ حصه ده، خو کرنټلی انډر کنټرول د ډنمارک ګورنمنټ ده. نو کرنټلی د دغه سټریټیجیک پوینټ اف ویو څخه ټرمپ دا غواړي چې په دغه کې خپل انفلوئنس زیات کړي. د دې نه علاوه چې څومره یورپ او دغسې د امریکا په منځ کې په فیوچر کې ټریډ کېږي، څومره ریلیشن وي، څومره افیرز وي، نو په هغه کې هم ګرینلینډ ښه پوره رول ادا کولی شي. نو په دغه فیوچر پلان مطابق هم د دې اهمیت څوک نشي هیرولی. نو یوه وجه دا هم ده. د دې نه بعد راځو پاناما کینال ته چې په پاناما سټیټ کې یا په ملک کې موجود دی او د اټلانټیک اوشن او پیسفیک اوشن دا یو ځای کړي دي. دا په 82 کیلومتر د دې اوږدوالی دی او د دې چې څومره اهمیت دی هغه د امریکې دپاره ډېر زیات دی، ځکه چې که دغه پاناما کینال کله هم بند شي نو د امریکن چې څومره ګوډز وي یا ټریډز وي نو هغه به ډېر د لوی سفر نه بعد د اټلانټیک او د پیسفیک اوشنز په منځ کې د هغه شیپینګ کېږي. نو د هغې دپاره به د انرژي او د ټایم ډېر زیات کنزمپشن کېږي. نو د دې سره به د امریکې چې څومره ټریډ وي یا کارګو شپس وي نو هغه به ډېر زیات متاثر کېږي. د دې نه مخکې په 31 دسمبر 1999 پورې دغه پاناما کینال د امریکې کنټرول و، خو بیا د قسمه قسم ډایلاکس تحت دغه پاناما ته حواله شو او د هغه اوسه پورې د هغې ملک حواله دی. نو په دې ټیم کې ټرمپ دا دعوه لري چې پاناما کینال کې د امریکن شپس نه کارګوز نه زیات ټیکس اخیستی کېږي چې د هغې دلایل نشته، دا غیر د ثبوت نه مبرا خبره ده. نو ټرمپ په دې بنا باندې وایي چې دغه کینال پکار ده چې امریکې ته حواله شي او دا کینال په اګست 15 1914 کې د دې اوپننګ شوی و او دغه 82 کیلومتر لانګ کینال په دغه ټایم کې جوړ شوی و او دغه دواړه سمندر یې د یو بل سره یو ځای کړي دي. نو په دې کې چې څومره ټریډ دی هغه ډېر په اسانه کېږي. د دې نه علاوه یوازې ټریډ نه چې دا په نور وارفیر ټایم کې هم د امریکې دپاره د فایدې سبب دی، ځکه چې دا یې بندولی هم شي او په شارټ وی باندې دوی خپل شپینګ هم په دې باندې کولی شي. نو د دې نه علاوه دا بلاک کېدی هم شي ځکه چې دا خو هم د جنګي مقاصد دپاره د استعمال یو طریقه ده. نو د دې اهمیت یوازې په ټریډ کې نه دی بلکې اکانومي کې نه دی بلکې د جنګي مقاصد دپاره هم د دې اهمیت ډېر زیات دی. کرنټلی 72% چې دغلته څومره کارګو شپینګ کېږي هغه د امریکې وي او د دې پسې دویم نمبر د چاینا شپینګ دی چې هغه 22% دی. دې مطلب دا دی چې په ټول نه زیات چې دغلته څومره شپینګ کېږي هغه د امریکې دی. نو د امریکا د دغې وجې نه چونکې هلته ترې ټیکس کټ کېږي یا ټیکس ورکوي نو ټرمپ دا غواړي چې په دغې باندې کنټرول حاصل کړي. نو دا و د نننۍ ورځې څه اهم معلومات. خپل ډېر خیال ساتئ.